د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ، دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. ژ یا ژ د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا ژ توری دی. دا ژ توری دی. دا غشي چې له پاس لور نه پیل کیڼې خواته تاو شوي، دا راښیي چې ژ توری دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، د ژ توري ترڅنګ په ټکو ټکو ژ توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي ژ توری داسې ډک کړئ. د ژ توري شکل دې وپېژانده. اوس د ژ توري په غږ خبرې کوو. د ژ توري غږ څه دی؟ ژ. ژ د ژ توري غږ دی. ګوره، ژ د ژبې په سر کې د لیکل شوي ژ غږ دی، لکه ژبه. ته ووایه ژبه، بیا ووایه ژبه. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ژ توری یې په سر کې راشي. ژ ژړا، ژ ژوند، ژ ژمی. دا ژبه ده. دلته د ژبې په کلمه کې یو ځل د ژ توری راغلی دی. دغه په سور رنګ د ژ توری چې یوازې راغلی دی. ګورئ، دلته هم ژبه لیکل شوې، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ژبې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، ژبه له همدغه ځایه څخه پیل کیږي. ګورئ، دا ژبه ده. ژبه جګري رنګ لري، مخ غنمي رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه ژبه رنګوئ. دا یې ځکه رسمه کړې چې د ژبې په کلمه کې یو ځل د ژ توری راغلی. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ژبه رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو، ژبې او شونډو ته جګري رنګ ورکوو. داسې. شاباس، همدغه شانې رنګ کړئ. ګورئ، مخ ته یې غنمي رنګ ورکوو. شاباس، همدغه شانې رنګ کړئ. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښۍ خوا کې یې لومړی یا اول ژ توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ژ توری لیکل شوی دی. د ژ توري په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یوه منځخالي ژ توري په سر ژ توری ولیکئ چې لیکل مو زده شي.
مونږ د ژ توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ژ توری دغسې لیکل کیږي. موږ ژ توری لیکو. موږ د ژ توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د ژبې د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ژبې کلمه لیکل شوې ده. د ژبې په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ژ توري په سر کې، د ب توري په سر کې. اوس د ژبې د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، ژبه لیکل زده کوو. شاباس، اوس مونږ ژبه لیکو. ژبه دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ژ توری لیکل شوی دی. راځئ چې په سپین رنګ د لیکل شوي ژ توري په سر د ژ توري لیکل زده کړو. شاباس، ژ توری لیکو. موږ ژ توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ډېر ښه. ژ توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ژبې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ژبې د هر یوې سپینې کلمې پر سر ژبه ولیکو. مونږ ژبه لیکل یادوو. شاباس، ژبه لیکل یادوو. ژبه لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ژ توری په خړ رنګ راغلی چې د سر ژ توری یې تور دی، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ژبې د کلمو کتار دی چې د ژبې لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ژ توری او د ژبې دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، ژ توری لیکو. د ژ توري لیکل زده کوو. مونږ ژ توری لیکو. شاباس، مونږ ژبه لیکل زده کوو. مونږ ژبه لیکو. ژبه دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ژ توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر ژ توري په سر ژ توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. مونږ د ژ توري لیکل زده کوو. ژ توری دغسې لیکل کیږي.
د ژ توري لیکو. ژ توری دغسې لیکل کیږي. مونږ د ژ توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ژبې د کلمو کتار دی. اوس د ژبې د کلمې په سر لیکو چې د ژبې لیکل مو زده شي. آفرین، ژبه دغه شان لیکل کیږي. ژبه لیکو. ژبه لیکل زده کوو. ژبه لیکو. ژبه لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ ژ توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د ژ توری لیکو چې د ژ توري لیکل مو ښه یاد شي. مونږ د ژ توري لیکل زده کوو. ژ توری دغسې لیکل کیږي. موږ د ژ توری لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ژبه لیکل شوې ده. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ژبې کلمه ولیکو چې د ژبې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ژبه دغه شان لیکل کیږي. ژبه لیکو. ژبه لیکل زده کوو. د ژبې لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ژ توری چې نومیږي او داسې لیکل کیږي. د ژبې کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.